سلامونه ملګرو، هیله دا ټول په جوړ وروغ وای. متیولا زیارماریم یو ځل بیا راغلم د پایتان کورس د یو بلې نوې ویډیو سره. ملګرو په دې ویډیو کې به مو تاسو په بیٹ وایس اپریټرز باندې کار کوو. اول به پیژنو چې بیٹ وایس اپریټرز څه ته وایي، په پایتان کې ولې د دې مطلب پایتان کې ولې رامنځته شوي او د دې استعمال په پایتان کې څه دی او په کومو ځایونو کې د بیٹ وایس اپریټرز څخه استفاده کوي. ګورئ، بیٹ وایس اپریټرز هغه اپریټرز دي چې کوم په باینري نمبر باندې عملیات ترسره کوي. موږ تاسو ډیسیمل نمبرز لرو، په هغې باندې موږ خپلې عملیې ترسره کوو چې اډ کوو، سبټراکټ کوو یا همدارنګه نور کوو. خو بیٹ وایس اپریټر په باینري نمبر سیستم باندې په باینري نمبرو باندې څه کوي، عملیې ترسره کوي. زه راځم چې کور ته کله چې ورغلم نو هلته به تاسو په هر څه باندې پوه شئ. اصلا بیٹ وایس اپریټرز په کومو ځایونو کې استفاده کیږي؟ کله چې موږ تاسو ای آی، ماشین لرنینګ، ډیټا ساینس او اډوانس پایثون کله چې ویل، هلته به تاسو په دې باندې نور هم پوه شئ. اصلا بیٹ وایس اپریټرز په سیستم پروګرامینګ کې استفاده کیږي، لکه د میموري او هارډویر د کنټرول لپاره، لکه د سنسرونو او مایکرو کنټرولونو سره کار کول چې د هغې سره کار کوي د مایکرو کنټرولونو او سنسرونو. په دې کنفیوز کېږئ مه، وروسته تاسو په خپله پوهېږئ. فلاګز او فرمیژن دي، لکه څو حالتونه په یو عدد کې ذخیره کول، ریډ، رایټ، اکزیکیوټ، پرمیژنز. او په نیټورکینګ کې هم استفاده کېږي، د دې څخه په نیټورکینګ کې هم استفاده کوي خلک، لکه د آی پی ادرس او سبنیټ ماسک د محاسبې لپاره. په گیم ډیولپمنټ کې هم استفاده کیږي، گیم ډیولپمنټ کې لکه د لوبو او د حالتونو او معلوماتو د چټک پروسس لپاره دا خلک استفاده کوي، د انکریپشن او کمپریشن لپاره هم استفاده کیږي. راځو کور ته. ګورئ، که تاسو فکر وي موږ په بیٹ وایس اپریټرز صرف دغه شپږ دانې لرو. دې ته اینډ ویل کیږي، دو ته اور، دو ته ایکسکلوسیو اور یا ایکس اور، او دو ته نیګیشن، دو ته لیفت شیفت، دو ته رایټ شیفت. د هر یو استعمال ځای پیژنو او ګورو چې څنګه کار کوي. زه د دې لپاره راځم سی ام ډي اوپن کوم تر څو چې عملي کار پکې وکړو. په سی ام ډي کې زه راځم، ما په اول ویډیو کې تاسو ته ویلي وو دې ته څه ویل کېږي، دې ته ویل کېږي پایتان شی انټراکټیو پرامپټ. کلیر. اوس په دلته موږ تاسو په دې بیٹ وایس اپریټرز باندې کار کوو. ګورئ، موږ تاسو یو وریبل لرو، په دې وریبل کې موږ تاسو 10 یو عدد ذخیره کوو، ډیسیمل نمبر دی. بی ولرو، په بی کې مطلب موږ هم لایک او ذخیره کړل، سمه ده. نو موږ تاسو په دې باندې څه شی کوو؟ بیٹ وایس اپریټرز باندې پکې استعمالوو چې څنګه نتیجه مو ته راوځي. ا اینډ بی، اینډ اپریټر موږ دلته استعمال کوو. راځو ګورو چې څه موږ ته وایي. موږ ته ځواب دوه راکړه. د ا او بی اینډ څه دی؟ دوه دی. دا ولې؟ دا ځکه چې دلته زه تاسو ته یو ایمیج مې راوړی دی، دلته تاسو پوهوم. د دې لپاره چې تاسو په دې کنسپټ باندې مکمل پوه شئ، نو زه لومړی تاسو ته باینري سیستم به تاسو کمپیوټر ساینس پوهنځي محصلین یاستئ، خامخا به تاسو باینري سیستم په پوهنتون کې ویلی وي، او که بیا هم نه وي یاستئ زه په اسانه ډول تشریح کوم. ګورئ، کمپیوټر چې دی هغه په ماشین کوډ باندې پوهېږي، سمه ده، په 0-1 باندې پوهېږي، باینري سیستم ورته ویل کېږي، سمه ده. او دا کوم نننۍ ورځ کې چې موږ تاسو نمبر استعمالوو، دا څه شي دي؟ دا ډیسیمل نمبر چې د یو نه تر 9 پورې دي. دا ډیسیمل زموږ کله چې ته پایتان کې کار کوي، سی پلس پلس کې او جاوا سکرپټ کې یا په جاوا کې زموږ کوډ ته شی ویل کېږي، زموږ کوډ ته سورس کوډ ویل کېږي. دغه سورس کوډ باندې کمپیوټر نه پوهېږي، کمپیوټر وي چې زه فقط په 0 او 1 باندې پوهېږم. نو د دې لپاره یو انټرپریټر ته ضرورت دی. انټرپریټر هغه یا کمپایلر وي یا انټرپریټر وي، هغه بیا زموږ کوډ د سورس کوډ دا څه شي ته اړوي، دا ماشین کوډ ته اړوي، بیا کمپیوټر پوهېږي.